سلامونه خوږو دوستانو. امید دی چې راته روغ او جوړ به وئ. انګلیسي زده کړې پروګرام ته یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم خوږو دوستانو. په دې هیله او امید چې تېر شوي درسونه به مو ښه زده کړي وي او فایده به مو ورڅخه اخیستې وي. دوستانو په نننۍ ویډیو کې د ټو بي ورب په باره کې موږ او تاسو غږیږو چې ټو بي ورب څه ته وایي او د څه لپاره استعمالیږي. دا چې خوږو دوستانو شاید وروسته موږ او تاسو یو څو زمانې هم ولولو، ځکه زمانې ډېرې مهمې دي، د انګلیسي ژبې لپاره نه بلکې د هر ژبې لپاره، بیا د انګلیسي لپاره خو بیخي مهمې دي. نو په هغه کې بیا ټو بي ورب راځي. نو ټو بي ورب به تاسو انشاءالله اول نه ورته زده وي که چېرته تاسو دا ویډیو وګورئ. نو راځو خوږو دوستانو په ټو بي ورب باندې پیل کوو. ټو بي ورب دا له هغو حروفو څخه عبارت دي دوستانو چې بغیر د جملې له استعمال او یا د کوم بل اسم د استعمال څخه معنا نه ورکوي، یعنې ځان ته چې کله دوی استعمال شي هېڅ معنا نه لري. خو کوم وخت کې چې دوی د یو اسم سره ګډه کیږي او یا په یوه جمله کې راځي، نو یوازې دا خو څه کوي چې دوی پوره معنا ورکوي، بلکې هغه د جملې معنا هم برابروي. او دا چې څه شي ته ویل کېږي دا ټو بي ورب کوم حروف دي، د هغه څه حروف دي. نو دوستانو ټو بي ورب چې دي دغه درې حروف دي، درې حروف چې یو ته ایز وایي، بل ته ام وایي او بل ته آر وایي. ایز، ام، آر یا ایز آر ام درې حروف دي. او د هر یو چې دی دوستانو د خپل ځان ته فاعل سرته او یا د ځان ته اسم سرته استعمالیږي. موږ تاسو داسې نشو کولی چې ځای د یو وي، اسم د یو وي، موږ بل ورته استعمال کړو چې انشاءالله اوس یې وایو، اوس یې زده کوو. دوستانو راځو اول ام ته. ام دا یو ټو بي ورب دی. دا په کوم وخت کې استعمالیږي؟ په هغه وخت کې استعمالیږي کله چې آی راغلی. کوم وخت کې چې په یوه جمله کې آی راشي نو له هغې وروسته موږ او تاسو ام استعمالوو، لکه I am a teacher. زه یو معلم یم. تاسو وګورئ دوستانو څومره په اسانۍ سره دلته د آی نه وروسته ام استعمال شو او د جملې معنا یې پوره برابره کړه. او همدا قسم ته I am writing. زه لیکنه کوم. I am writing. دوستانو دې خبرو ته مو پام وي چې ام چې دی ام ټو بي ورب دغه یوازې د آی څخه بل د هیڅ یو فاعل د هیڅ یو اسم لپاره نه استعمالیږي، فقط د آی لپاره استعمالیږي. دوهم ټو بي ورب چې دی هغه ایز دی. ایز دا په کوم وخت کې استعمالیږي؟ دا هلته استعمالیږي خو دوستانو چې کله هی، شي، ایټ او یا مفرد اسم راغلی وي، له هغې وروسته ایز استعمالیږي. لکه He is a teacher. دا یو معلم دی. یا she is a teacher. دوی یوه معلمه ده. یا it is a cat. او یا یو مفرد اسم لکه احمد is a teacher. تاسو وګورئ دلته خوږو دوستانو احمد یو مفرد اسم دی، نو له هغې وروسته د is to be ورب استعمال شو. دوستانو له دغه درې ځایونو څخه، البته څلورو ځایونو څخه هی، شي، ایټ او مفرد نوم، له دغه څلورو ځایونو څخه په بل ځای کې موږ او تاسو نشو کولی چې ایز استعمال کړو، د ایز ټو بي ورب. دوستانو دریم ټو بي ورب چې دی هغه آر دی. آر د آر ټو بي ورب چې دی دغه هم ځان ته یو خاص ځای لري، په هغې کې استعمالیږي. دا په هغه وخت کې استعمالیږي کوم وخت کې چې وي، یو، دی یا جمع نومونه راغلي وي، یا وي یا یو یا دی یا جمع نومونه. له هغې وروسته موږ او تاسو کولی شو چې د آر ټو بي ورب استعمال کړو. په بل ځای کې موږ او تاسو نشو کولی چې بل ټو بي ورب استعمال کړو، البته د آر ټو بي ورب استعمال کړو. لکه مثال په ډول we are students. موږ شاګردان یو. تاسو وګورئ خوږو دوستانو د وي څخه وروسته آر راغی، استعمال شو. او بل لکه you are students. تاسو شاګردان یئ. وګورئ خوږو دوستانو له یو څخه وروسته آر استعمال شو. او همدا قسم ته they are students. دوی شاګردان دي. they are students. دوی شاګردان دي. دوستانو هلته وګورئ له دې څخه چې یو سبجکټ دی، له دې څخه وروسته
آر ټو بي ورب استعمال شو. او د جمع نوم مثال چې جمع راغلی وي دا خپله یو د جمع ضمیرونه دي. جمع خو دا د یو وي دی دا خپله جمع ده خو د جمع ضمیرونه دي یا د جمع نومځري دي. خو د هغه چې دی لکه خپله چې جمع نوم راغلی وي لکه Ahmad and Mahmoud and Ali are brothers. احمد او محمود او علي ګورئ تاسو جمع نوم شو، احمد شو، علي شو، محمود شو، 3 کسان شول. دا ټول سره څه دي؟ Ahmad and Mahmoud and Ali are brothers. دوی سره ورونه دي. وګورئ دوستانو کوم وخت کې چې جمع نوم راغی له هغې وروسته آر استعمال شو. نو خوږو دوستانو پام مو وي چې له دغه 3 ځایونو څخه مسیوا موږ او تاسو بل ځای کې د آر ټو بي ورب نشئ استعمالولی. همدغه 3 ځایونو کې استعمالېږي. دوستانو ویډیو رانه اوږده نه شي داسې انشاءالله آسان دی تر همدغه ځایه بس دی. خو دوستانو که چېرته تاسو غواړئ چې زموږ د انګلیسي ژبې نوره ویډیوګانو ته لاسرسی پیدا کړئ کوم چې موږ اپلوډ کړي دي او تاسو پیدا کولی نه شئ، تاسو فقط دومره وکړئ چې زموږ د یو ایل ډي ټیچر یوټیوب چینل د پروفایل یو عکس چې دی د پروفایل عکس هغې باندې به تاسو کلیک وکړئ هغه به ووهئ او له هغې وروسته تاسو ته زموږ د چینل د نننۍ صفحه راخلاصېږي. هغه چې درته راخلاصه شي نو هلته به تاسو په پلی لیست باندې کلیک وکړئ. پلی لیست هغه مو چې کله ووهه لاندې به تاسو وګورئ چې موږ کورسونه جوړ کړي دي او د هغې کورسونو له جملې څخه یو کورس د انګلیش لرنینګ کورس په نوم سره یو کورس دی. هغه به تاسو ووهئ هلته به تاسو ټولو ویډیوګانو ته زموږ لاسرسی ولرئ. دوستانو داس به همدغه ځای بس دی. او که مو زموږ یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړی نه وي تاسو یې درسره سبسکرایب کړئ تر څو کوم وخت چې موږ بله ویډیو اپلوډ کوو تاسو ته بغیر له سرچ او مشکلات او ستونزې څخه در ورسیږي. د اوس لپاره د الله په امان الله مو مال شه. ښه صحت درته غواړم.